سلام وخت مو په خیر. د عامه روغتیا وزارت د کرونا پر وړاندې د واکسینو کمپاین په ټول هیواد کې په 2 مرحلو کې چې هر مرحله به په 19 ولایتونو کې وي پیل کړی دی. د روغتیا پالانو په سپارښتنه تاسو ته واکسین اړین دي ترڅو د کرونا په ناروغۍ اخته نشئ. که تاسو مخکې د کرونا هر ډول واکسین کړی وي بیا تاسو ته د واکسینو تقویتي ډوز درکول کیږي. کوم عمر له 13 کلونو پورته وي کولای شي د کرونا سره د مقابلې لپاره ځانونه واکسین کړئ. د واکسینایسون سیار ټیمونه د کمپاین په جماعتونو ښوونځي او روغتیايي مرکزونو کې پیل کړی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې نن د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ په اولخیلو سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه رامنځته شوې چې د نښتې په ترڅ کې د عبدالحمید په نوم کس د ښکاري ټوپک په وسیله وژل شوی دی. سرچینه وایي چې قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته عدلي ارګانونو ته سپارل شوی دی. پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزارت وایي تېره یوه میاشت کې د هیواد په 14 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له کبله 42 کسان مړه شوي او 45 نور ټپیان دي. دوی زیاتوي چې تر دې مهاله د طبیعي پیښو له کبله 341 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او همداراز 195,3 جریبه کرنیزه ځمکه او 1354 څاروي له منځه تللي دي. روسي ځواکونو د اوکراین د دنپرو ښار په یوه روغتیايي مرکز برید کړی چې په پایله کې 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکرایني چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او د 2 ماشومانو په ګډون 23 نور ټپیان دي. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو تر بیا ښه وخت.